بیان کی چی دی معشوم بچی چی خپل پلار بوتلی دی مولانا سیبلا قاری سیبلا زمیس مزاد و دو صفتون منی واغست دا اللہ رحمت پجوش کی راشی دا مدینی منوری جانان فرمائی چی دا دی معصوم بچی دا بسم اللہ کلمی پا برکت بان لے پا خاطر و پا تفیل و وسیلہ بان لے صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل أو كما قال عليه السلام جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال يا رب صل وسلم دائما أبدا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد پر جو اترا تھا وہی قرآن باقی ہے ایک چاہتا خوخوی مال دولت آئے منگت ایمان غردے چی چاہتا غورین سبحان اللہ ہوئے خیر دے ہوئے سبحان اللہ کا دا کسان لگ پس رازینو لگ پمین ہوئے سبحان اللہ ایک چاہتا خوخوی مال دولت آئے منگت ایمان غردے منگت پاک اللہ دا پاک رسول قرآن وردے چھد قرآن چھد قرآن چھد قرآن مقابل کرید شیطان بچی دی خود نمتا غٹ خیزیر دبیبان وردے ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف بلند آواز سر ہوئے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك طول عاشقان پڑیر محبت دا اللہ پاک درزا دا پارا دا سنین لگ آواز روبا سے چھے آوازم زوارم درود شریف ہوئے
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. ډیر محترم مکرم عزت مآب جناب حضرت مولانا قاری طلحہ علی شاہ صاحب اور ډیر محترم مکرم جناب حضرت مولانا قاری عثمان علی شاہ صاحب و دیگر قرائی کرام علمائی کرام حفاظی کرام اور ډیر محترم مکرم فیر نعمت اللہ صاحب استان عالیہ دربار عالیہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم 400 پڑانگ اور ډیرو غیرت مندو پختنو ننگیالو مشرانو نوجوانانو دا اللہ جل جلالہ بندگانو دا سرور کونین تائیدار حرم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ بلند آواز سروے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم. مبارکو امتیانو لرنا نزدونا راتلن کی درنو قدردانانو اللہ جل جلالہ وامن والہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہم سرزما ددوارو جہان و خوشالے کامیابے او کامرانے نصیب کوئے آمین. گلنو ننچی منگا ہوتا سدل تراغلیو دا پیو خاص مناسبت چاگا نسبت دا اللہ پاک دا دیر شپارے قرآن کریم مبارک دے چی او ما شمانانو الحمدللہ سمہ و سمہ و سمہ دا قرآن کریم مبارک ختمنا ہے آغا اساتذہ کرام و سرا پا محبت و مین باندی کڑی دی دغه مناسبت باندې نن دا نورانی با برکت محفل جوړ دے. اللہ پاک دی دا ختمنا دا قرآن کریم مبارک پا محبت کی ستاسو دارات لل دا مینا دا جذبہ دا ناستا دا چسون عاشقان راغلیے اللہ کریم جل جلالہ دی ټولو ملګرو لا دا دی قرآن عظیم دا برکتا سرزما دیر خیرنا دیر برکتنا دیر اجرنا دیر ثوابنا دا خپل دا قدرت اگا کم نشانات چی اللہ پا قرآن کریم کی ذکر کری دی دا اغی دا برکت دی والا اللہ دی ٹول مجمیل سرزما پورا اجرنا و ثوابنا ورکی. امین با پیزویم کنا تاسو بیوائی دا تاسو وائی امین میں تاسو تپریخ خلق بلند آواز سر امین وائی. نو نسبت دیر مبارک دی آلہ دی اولادی زمان محترم رور مولانا قاری محمد طلحہ علی شاہ صاحب یا قاری عثمان علی شاہ صاحب دی تمنا و ارزوہ زمان رست نور خل علماء صلحہ عغیب انشاءاللہ تاسو تا بیانات کئی ز مختصر غنڈ ٹیم کے دخپل کمزور علم پا بنیاد باندے یعنی دے خبرو لسمندر علم پکار دے انشاءاللہ یو سو خبر اسکوما زما استان ننے نسبت چی دے آغا دا اللہ پاک دا قرآن کریم مبارک سر دے او چی دا شان نسبت ہم دا قرآن سر پیدا شوے دے اللہ پاک والا پورا اجرنا و ثوابنا دخپل جناب علی مبارکین ورکڑی دی. نن مونگا ہوتا سٹول الحمدللہ دیر بختوری جواب را کے بختوریو کنیو بختور سڑے آوازو کے بختوریو کنیو
ما شمانان آواز کوي وی الحمدلله مور سره وی چې بختوریو که بختوریو جواب را کې بختوریو کنیو بختوریو چې دا سو کوئی بختوریو خدای سره زمې نورم بختور کا او چې دا چا خلی بالکل بنکړی دي نو خدای نو بس دې بختور کانو دا خلی لګیو خوځوا چې پامي جزاک الله سبحان الله باندې خوخله خوځي نو ګلونو دا ډېر نورانی با برکت محفل له چې د چا نسبت د قران کریم سره پیدا شي بس په اغه د الله د رحمتونو بارانونو راوري خیرونه راوري تاسو چې د خپل بچي د مدرسې ته لېږلي دي او قاریانو صاحبانو علماء صلاح ور سره خواري کړي دا او نن د هغه خواري غسلا د هغه چمنستان هغه ګلونه تاسو ګوره په ایمان درته سونه عظیم نعمت دې داسې خوشاله نه قربانېګا ځکه د امامانو کې یو خپل امام تیر شوی دی امام احمد بن حنبل مبارک نامه دا د امام شافعي مبارک شاګرد دی او امام شافعي مبارک چې په کوم ورځ باندې پیدا شوی دی په هغه ورځ باندې زمون امام ابو حنیفه مبارک وفات شوی دی نو زمون امام پکې مشر امام دی جواب را کې زمون امام پکې مشر امام دی امام شافعي رحمت الله علیه شاګرد رشید دی اودره په خوب کې عجیب نندارو لیدا په خوب کې سولی ده په خوب کې د رب العالمین سره ملاقات وشو د مرګري لګ ما ته وګوره په خوب کې د چا سره ملاقات وشو نه یکدم ظلم وای لګ دک خلبانی وای چا الله رب العالمین سره ملاقات وشو ور دیدار بکیږي په جنتونو کې دیدار بکیږي د الله پاک په زنکدن کې جلال الدین سیوطی مبارک ذکر کوي خدا الله دا سنیکان بندگان شتا چې په بل خپل بستر باندې سترګې پټې کړې دي او الله ول دیدار ورکړي دي خدای زموږ د ټولو د الله دیدار نصیب کا یا الله ستاسو دیدار هم نصیب کا ایک نوراوی علماء کرام فرمائی یوزلی رب العالمین لیدلو ادویم پیرے بیاو لیدلو دریم پیر بانے بیاو لیدلو یو کم سل پیری دا رب العالمین سر ملاقات کی دا چه کم سڑی دا پزور سبحان اللہ وی دا دم دی ملاقات تڑکی گی دا خودے او چې دا کم زړې سو منبو کو ناس ته کنه ته ویږي چا په زور راوستي وي حضور خو نه راغله خو لګي خلی خو دوی خیر اے ګلونو یو کم سل پیری در رب العالمین سره ملاقات وشو چې په سلام زلی در رب العالمین سره ملاقات وشو رب العالمین جل جلالہ دربار کے درخواست کے اے کریم ربا اے پروردگار عالم آئے اے خداوندی کریمہ اے پروردگار علم پدی رازبانے میں پوئی کا چی یا اللہ تدخل بندگانو نفس باندڑے خوشالے گے نو دا اللہ جل جلالہ دلوری ورت جواب ملاوے گے اے امام احمد بن حنبل مبارکہ زدخل بندگاننا بی تلاوت القرآن تلاوت دا قرآن کریم مبارک بانے دخلو بندگانو نڈیر دیر خوشالے گما اے کریم ربا کی انسان ترجمہ بانے ہوئے ناظر بانے ہوئے رب العالمین جل جلالہ ورتوئے کو انسان ترجمہ بانے ہوئے ناظر بانے ہوئے دی لگیا ففرشی اور رب کریم ہوئے
زد نپارشی برین بان خوشالے گما نوچی دا امام احمد بن حنبل مبارک نا رب العالمین دا قرآن کریم مبارک پر تلاوت بان خوشالی گی ننن چی دا سونا عاشقان غلامان دا قوم اولاد منی پتنگان راغلی او دی وڑو وڑو معصومانانو ختمون دا قرآن کریم کرے قاریان صاحبان خوشالا استازان خوشالا مور و پلار خوشالا عاشقان مسلمانان خوشالا دا مدینی منور جانان بنل پا مدینہ منور کنندے خوشالوے رب العالمین جل جلالہ خوشالا او دا اللہ دیش پارے قرآن کریم بنندے خوشالوے چه سو خوشحال ہے لاسو نوچت کے یا اللہ چه دا کم کسان پا قرآن خوشحال دی دی خطول عمر خوشحال اولا را امین پی ہوئے گا دا چه کم ماشومانانو ختم کرده دا آواز را بلند شد چه صدر دا آواز کم زکر خوشحال ہے تاسوے چه ختمون خو زمون ندی دی پیش او ختمونم دی کری دی سبحان اللہ دیم دی وی جزاک اللہ دیم دی وی صحیح لسون دیم دی بلندی دبور زویا سخبویا تمسنا سشندلا حرکت ورکوا علام سر زمان دک سے خوشحالے پکور کراو لسنگ چه دا خوشحالی نراغلی دا خودیم کورون دا خوشحالون خالی مکہ اللہ دل سر زمان دا قرآن دا برکت دیر اجرون و ثوابون درکا یا تاسو دا پارا سبق دے چھے انشاءاللہ خپل بچی با دے مدرسی تراولو کا خیری جواب را کے راولو با ماشاءاللہ جواب را کے راولو با علماء سر با محبت و مینہ کو حافظان و قاریان و صاحبان و سر با مینہ کو سونے مینہ لکد جبریل علیہ السلام سر چے سڑی سنگ مینہ کئی دقا سکا دا اگر مولانا صاحب یو کس وطی زماجیو امام پکار دے گا وطی بلکل زن سربوزا شاگردی ورلا وربستا یو سور وزی پس راگی وی جی امامتیل نظم وی ولی وی اغی ما تا دا فرشتو نظر کئی ناگا وطی دا خوڑیر خش و فرشتی خوڑیر بختوری دی ستابا دیر قدر وی او کنجی فرشتیم خوراک نکینو دی ویجل مولانا صاحبم خوراک نکی دا کاری صاحبم خوری نا چیسکی نا روٹے خوری نا جیبشتا نا دا ترخ جیبشتا نا خیتشتا او فرشتے خو اللہ پاک دا دے نا پاک پیدا کردی دی نویدہ سے کسانو لدے امامتے لے گلیو مچے دا فرشتو نظر راہ تکاو نو تاسو تموے مچے اسے ندے قاریانو صاحبانو تا دا فرشتو نظر چتاو نکی چے بس کہ خوری او کسکی نا 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 سنگ چه انشاءاللہ خپل دا توام پروگرام کو او عزت کو دا غصب انشاءاللہ دا علماء دا صلحوں قدر کو انشاءاللہ مالی بدنی قولی لسانی قلبی نارینا زنانا معشومان بوداگان طول بک خیری دینی مدارس سر احسانات تو کہ خیر انشاءاللہ خپل بچی با مدرسی تراولو او بلا خبر دادا چه دی سرک پی وست کی نو مالی احسانات بم ور سر انشاءاللہ دا چا در رضا دا پارکو دا اللہ در رضا و تا چه بچی راوست مولانا صاحب قاری صاحب حافظ صاحب تا دکینو او آغا معشوم بچی قرآن ہوئے رازی جی برکت در تخیم جواب ٹول پا اخلاص را کے برکت پی جنے اگر معشومان برکت پی جنے دلوی کسان ہوئی جو خدای دی خیر کی دا کم زی دا سڑی رو برکت یادی که کم زی لکه برکت خو نومم دی کنا برکت نومم دی خلق وی لکه کم اگا پلانی برکت شاہ نا اگا برکت شاہ دا سڑی رو دا بل زی نیادو دا اللہ انواع تجلیات رحمنا کرمنا مہربانے یادو سبحان اللہ ہوئے اس بلن نواز سر جواب رکھے برکت منے پیدا خمونگ اور وقت منو جواب رکھے برکت منے کہ اللہ چھ سوک برکت منینو پی اور وقت رو سرسبز و شاداب پا انوار و برکات و مزین کامین ہوئے
او چې څوک برکت مني نو دا حدیث پاغه بالکل فټ راځي ځکه چې تا خپل بچی مولانا صاحب حافظ صاحب قاری صاحب تراوزده علما صلحا دا قرآن کرام ملګری وته استقبال کې ولاړی چې بابا کاکا ماما لالا بچی دې راوستا چې مدرسې ته دې راوست کور کې ستا بچیو مدرسه کې زما بچی دی د بچی په شان مینه ولا ور کوي محبت ور سره کوي مینه ور سره کوي راځي جی سره بیو برکت وره چې صرف قاری سے ورته وي چې بچیا وایا اخلا مبارکه باندې د پړې وړو وړو شوندو باندې وتوي بچیا وایا بسم الله الرحمن الرحیم معصوم بچی په وړو وړو شوندو باندې لګیا شلو بسم الله کلمه مبارکه ویلا بیدار شے خبر اخلاصندا خبر اخلاصندا ټول ما تو ګوره ماتا مرګري ما تو ګوره خبر اخلاص نشو چې بس بسم الله شو خبر اخلاص شو نه صبر صبر اے ګلونو انقلاب دا الله د رحمت نشور شلو دغه علاقینا دا خیرنا برکتونه دار شنرا روان شلو بیدار شے اے گلون انقلاب اول اسمان تا دویم اسمان تا دریم اسمان تا سلورم اسمان تا پنزم تا شپگم تا اوم تا صدرت المنتہا تا لا مکان تا بیدار شے جی لوح تا قلم تا کرسی تا لاہو تا جبروت تا ملکوت تا ناسوت تا اے گلنو دا اللہ تعالی جل جلالہ دا رحمتنا دا دیما شم بچی دا وجنا پزمک آسمانونو کی انقلاب شروع کیا دا سی جوشو نوائی تاسم جوشو وخی پا سبحان اللہ باندے دا سی جوشو نوائی نو جوشی سنگا دے دا اللہ رحمت پا جوش کے راشی اللہ تعالی جل جلالہ اعلان کے چھے اے زما فرشتگانو اگورے دی معشوم بچی پا وڑو وڑو شند مبارک ابالے زما یو اسم ذات نمواغستلو دوے صفتی نمون مبارک واغست اے اللہ تعالی رحمت مبارک پا جوش کے راجلو ذکر بسم اللہ کے درے الفاظ دے یو اللہ دے چے اسم ذات دے یو رحمان دے دا صفت دے یو رحیم دے دا اللہ صفتی نمون دے نو معشوم بچی چے کل شورو کلا چے اللہ رب العالمین اعلان کی چی دی معشوم بچی چی خپل پلار بوتلی دی مولانا سیبلا قاری سیبلا زمیس مزاد و دو صفتون منے واغست دا اللہ رحمت پا جوش کی راشی دا مدینی منور جانان فرمائے چی دا دی معصوم بچی دا بسم اللہ کلمی پا برکت بالے پا خاطر و پا تفیل و وسیلہ بالے اللہ دا دی معصوم مور و پلار او دغ مولانا سیب حافظ سیب قاری سیب اللہ پاک ابخیا یا اللہ چه صرف بسم اللہ بان استاد رحمت پا جوش کے رازی چه غون قرآن یو بچے تلاوت کی چه رحمتون با موجود ہوئے سبحان اللہ او مکہ معشومانا سبحان اللہ وی دلوی کسان جتا موچ کرانشی سبحان اللہ کی سبحان اللہ ہوئے گیا ما تو گورے یہ دا اللہ رحمت پا جوش کے رازی چه کم انسان خپل بچی تا
مدرسو خی مولانا صاحب حافظ صاحب قاری صاحب ورتو خی بہترین خبر د بچی نه بده یو عظیم ملغلره الله پاک جوړي نو دا خو صرف بسم الله ویل اوله پاره ختمه کا جواب را کې چې د چا بچی سپاره ختمه کړي د چا ول انعام ور کړي د مور او پلار کې پلاران به کنه چا انعام ور کړي ماشاءالله دا صاحب لا سوچت کو هغه بل ماشاءالله ډیره خسته خبره ده انعام به ورکو چې بچی شابه چې یو سپاره ختمه کی 50 بدر کوم 100 روپے بدر کوم 200 روپے بدر کوم کبلا به ختم کنو بیا بدل نور زیاتوم تا بدل کوم بچی کی محبت پیدا کا مینه پیدا کا جذبہ پیدا کا دعوتو نوے چې قرآن دے ختم کا موبیل بدل عالم کسی پارا دے ختم کا دغه انعام بنور کے پیسی ولا خیر دی ورکا جوڑا جامی ورلوالا ٹوپے ورلوالا پیزار ورلوالا واسکٹ ورلوالا پٹکی ورلوالا دائی نامونا ورلورکا نور نامونا بنور کے بچی کے انقلاب پیدا شیئے و پارے ختم کا دوے مادرے مسلو رما پینزم اشپاگاما حتی چه من الجنت والناس ترو رسی سنگ چدا وڑکی را رسی دی سبحان اللہ اے لکہ پدی نعمت بانے تاسو ٹول دا اللہ پاکی بیان کے تو سبحان اللہ ہوئے اللہ اللہ رازائی معشوم بچی قرآن کریم ختم کستاسو دا ذہن بوزم دا حشر میدان دا سروری کونین دا مدینی منوری جانان فرمائی شاعت اللذر قام بدا اللہ رفض الجلال پا حضور کے ولاڑوی حضرت آدم علیہ السلام مبارک بولاڑوی شیش علیہ السلام مبارک بولاڑوی ابراہیم علیہ السلام مبارک بولاڑوی یولاک سلیری زر پیغمبران مبارکان بولاڑوی نور شدیدہ بنے زوالوی اس دا نور شدیدہ زمونہ 9 کروڑ 27 لاکھ کلومیٹر بلندے کے 9 کروڑا 29 لاکھ کلومیٹر بلندے کے درجے حرارت شدید دا اتمین تک ازمکی ترار سے دا انسان دا بدن نخولے ہوا سے خدا حشر پا میدان کے بد انسان دا سر دا پاس ولاڑوے درجے حرارت بے سیواوے تمام پیغمبران مبارکان بد حشر پا میدان کے ہوئے اللہم لسلم نفسی نفسی یا اللہ زما بدن تخیر کا زما زان تخیر کا حضرت نوح علیہ السلام بوئی یا اللہ ما تخیر کا حضرت ابراہیم علیہ السلام بوئی یا اللہ ما تخیر کا یولاک سلیری ضرب پیغمبران بوئی یا اللہ ما تخیر کا نارے بیو شانوی واحد زمونگا استاسو پیغمبر مبارک ددو کونو سردار مبارک امام الانبیاء مبارک داغ تران بعد نور خلق ترانون جداوی دا نور پیغمبرانو مبارکانو نبی تران جداوی مبارک بیلان کی اللہم لسلم امتی 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 یا اللہ زمو متیان نند حشر میدان لے اتل زرقام ولاڑی شپکشل سفن ولاڑی اتیا سفن بعد مدینی منورے د جانان و متیانی د مدینی جانان بوئی یا اللہ زمو متیانو لخیر کا خدای زمو متیانو لخیر کا یا اللہ زمو متیانو لخیر کا دا اللہ رحمت پا جگہ وقی جوش کی راشی چاچے پخپلو بچو قرآن کریم ویلے اللہ بفرشتگانو دویا اے فرشتگانو دا مزیدار تاجو نواخ لے نند قیامت رزدہ پیغمبرانم وی یا اللہ مال خیر کا نند اغ انسان عزت کو ما چاچے خپل بچی للاس کے قرآن کریم ورکڑے اے فرشتگانو دا مزیدار تاجو نوالے دا حشر میدان دی دا قیامت میدان لے نند اغا کسانو عزت کو ما محبت ورسر کو ما او پسر تاجو نگدما دا مزیدار تاجو نوالے او دا دغا انسانانو چے پخپلو بچوے قرآن کریم پناظر ویلے
دا مزیدار مزیدار تاجونه ورته په سر باندې کېدې یک بلند آواز سره سبحان الله هغه چاته په سر باندې کې چا چې قرآن لخپل بچی ورکړي خپل بچی قرآن کریم لراوسته اے دلنا قوم مولا فرمائی من قرأ القرآن وعمل بما فیه البس والداه تاجن یوم القیامہ چاچے پخپلو بچو بانے قرآن کریم مبارک ویلے اللہ بے مور و پلار نہ مزیدار مزیدار تاجن پسرن کی دیا دیما شمانانو مور و پلارم دغا تاجنو گٹل کمووی مامو گٹل کتووی تامو گٹل آواز را کہ انشاءاللہ دا تاجنو بگٹو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بوڑاگانو تنوے رضا حافظان قاریان دی بتا سر ډیر ناکام کئی خیر دے کتا نٹکی ریگی بیا بدتا ہوئی کبھی آئی ریگی بیا باوئی چه بل زلکم بوڑاگانو دستار بندی وی او اے دستار بندے لراشم چه کم بوڑاگانو قرآن مجید نے دے وی لکه خیری چه بیا رازم چه دا بوڑاگانو پاک دستار بندی وی که خیری اس بازی بوڑا ہوئی جی زما جو بالکل پا قرآن نوڑی ٹکی باندې خود سره نوړي دقل دې پدې چوک او دروما نو خلب دې د نوې کپنې کنزل کوي په کنزل دې خلوړي په غیبت دې خلوړي په شغل خورې دې خلوړي د مسلمان په بیزته دې خلوړي په فضل بکواسونو دې خلا او نوړي او چې کله قران د شویجی کار نه کوي خلب کار نه کوي نه 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 ان شاء الله قران کریم سره به نه کوو کم سپینګری هغه قران نشي ویلي وی بیری اقو مولا فرمائی دو اجرون بدتا ملاوی یو دا تکلیف برداشت کولو یو دا قرآن دا ویلو سبحان اللہ زا خزانی تتلیم یو سپینگیری بودا پکی راگی اگا تے سیرے چولے ماوی دتا پکی خوش شبیتے کہ سیرے چولے دا خوی میڈر کمزور دے نوسی ورسرو نوسی نوی نجی تاسو دستار بندے لراغلے وے او تاسو خبرو کشی بوڑاگان مم قرآن وی چی چانی دے ویلے وی بابا جی خود دا جماعت موازنو بس مولانا صاحب سر شورو واچولا وی نن پکی دا بابا جیم دستار بندی واہ یو وڑو کی نوسی والا راغ سیرے ورطواچولا وی بابا سر دے خواکا چی سیرے دا نوسی واتا سیرے واچولا اغم وتا دا نرزوی دا سے خوشحالا وی واللہ پا دی نوجوانے کم قرآن ختمول خوان کی پا معشوموالی کی خوبا بوداگان کی لا خوانو کا جواب را کہ چکم مشران و قرآن ندویل انشاءاللہ ابھی بشورو کو کخیر خاری سے بھی بشورو کی کخیر انشاءاللہ طول ملگری با قرآن سرمینکو مدرسی سرب مینکو علماء سرب مینکو حافظان سرب انشاءاللہ مینکو قاریان صاحبان سرب مینکو مدارس سرب مینکو جماعتون سرب مینکو خانقاون سرب مینکو دا طریقت گلان و طرب مینو محبت ساتو انشاءاللہ چه سڑے ظاہرانم برابری تزکیہ نفسم برابری زکچی ومن جمع بینہما فقط تحققا کم انسان چه علم و تصوفی و ذکر حقیقت برسیگی تصوف کی برکت دادی چه کم انسان علمو کدی دزمکن یو سو پوٹو چت روانی تندی دا سی توپے کگکڑی چی یمنو زیما تصوف لچراشی دا سی شی کسو گوتوی چه تم مولانا سے بیوینه جی زده علماء دا خو خوری با او دا سی بای چه کم کتاب ورکے دا سی بچغیگی پی حیران تیادا او چې دا کم انسان تصوف لنه راغلے ناغه کې دا سوچتوالی وی تکبر راضی اللہ دې موږ تکبر نه بچ کی تکبر کې مٹاوا ہے هغه په طریقت باندې کیږي د یو کامل ولی الله چې هغه شریعت سره برابرۍ قرآن او حدیثو سره برابرۍ داغنا په سلسله قادریه مبارکه کې نقشبندیه مبارکه کې سروردیه مبارکه کې چشتیه مبارکه کې انسان وظایف والی تسکیه نفس شوروش پا خوده یکنو که زدگا کاری سیب لپلی کلی ورکوم که دادا پا جون که انقلاب پیدا نشا زدلی کلی در کو ار طرف نبی خوده خوشحال ساتی الحمدللہ درس کے با خوشحالا کور با خوشحالا بار با خوشحالا بی بی سر خوشحالا بچو سر خوشحالا مقتدیانو سر خوشحالا اوے
ماشومانانو سره بم خوشاله سبحان الله وي او چې تاسو کې دي کنه د تندې به شپاړس باندې کړي ته به خدای دې خیر کې پینځ شپږي وجلی دي جوړ ما خیال یو څه یو پاتې ما دغه سړی کې له غلو راځي تکبر راځي د تکبر نه دې الله مام بچو ساتي او تاسو دې الله بچو ساتي د ټول ملګرو د اجری دې الله قبول کړي کوم انسان په خپل بچو حفظ وکړه د قران حلال حلال وګڼل حرام حرام وګڼل د الله په دربار کې به یو حافظ قرآن د لسو کسانو شفارس کوي سبحان الله وایي او بل دا چې یو حافظ صاحب تبا الله وایي اے حافظ صاحب راشه څنګه چې په رمضان کې به ورلی او الله اکبر به دي وي او دریاب ته به دې ورو دانګل الحمدلله رب العالمین به شروع شوې یوه پاره دویم او لګیا به وي راځه راځه په مزه مزه قرآن وایه او د جنت په ماړو کې برخیږه چې من الجنت والناس تورسې نو دومره بنګله به په جنت کې د حافظ قرآني دونه چته بنګله په یو ځای کې هم نشته دا به الله حافظ قرآن له ورکوي الله خو دې معلوم راکړي الله دې تاسو لم درکړي حافظ صاحب له چې خدای کومه بنګله ورکړه مور او پلار به وي چې زما کومه لار شوه بچی ته بنگله ملو شوا مالا حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمائی صاحب الوسادہ و صاحب النالین اگا مبارک دا پیغمبر پاک پیزار مبارک تلی مبارک پشاگر زولیلا اگا وی خفکی گما حافظ صاحب لچے اللہ پا جنت کے کم بنگلہ ورکی نو دقونا بنگلہ بے اللہ دا حافظ قرآن مورا و پلار لم ورکی یا اللہ دغه بنگله مالم راکا او دا سونه مرګري چې ناستی او امین وای نو خدای غلې ورکا او که چا امین نو نو خدای غلې په چپ خله خدای ورکا الله سره زما د حاضری قبول کا دا کوم حادثه چې موي د دې ترجمه په یو څو شیرونو کې وره بعد دغه زمره تقریر اخیری مرحله نور چې بیا طریقه څنګه ان شاء الله وای اولاد چې مور پلار درست قرآن ورکوي بنگلے بدا جنت غنی سبحان ورکوي بنگلے بدا جنت غنی سبحان ورکوي چکم مسلمان یاد کی پا بچو باندے قرآن در رزق پراخی بیش دیر پا جہان سبحان اللہ اللہ کا پدی مشون جوردہ کڑے خیستو لگی رکھا سبحان اللہ و تو ہے آدھے خدا طول مشومان کامیاب کی او چکم مسلمان یاد کی پا بچو باندے قرآن در رزق فراخی بیش دیر پا جہان او دی مور او پلار تبا دا حشر 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 پا میدان یو تاج مزین ورکی الہی غنی سبحان یو تاج مزین ورکی الہی غنی سبحان دین ورنبے سو چند زیاد روخان ورکویے بنگلے بدا جنت غنی سبحان ورکویے بنگلے بدا جنت غنی سبحان ورکویے اولاد تچی مور پلار درست قرآن ورکویے بنگلے بدا جنت غنی سبحان ورکویے بنگلے بدا جنت غنی سبحان ورکویے آواز با بندہ اشید پا غنی اکبرا ترتیبان قرآن کد الحمد ناد سرا حافظ قرآن تبا اللہ ہوئے آواز با بندہ اشید پا غنی اکبرا ترتیبان قرآن کد الحمد ناد سرائے او محل کی برخی جتر والناس زاپ برا 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 بھارلوئے مانے دش پکش بیت دپاس اشپک سوشپک زرائے مانے دش پکش بیت دپاس اشپک سوشپک زرائے
پخپل پزل بدارهم رحمان ورکویه بنگلے بدا جنت غنی سبحان ورکویه بنگلے بدا جنت غنی سبحان ورکویه اولاد تچی مور پلار درست قرآن ورکویه بنگلے بدا جنت غنی سبحان ورکویه بنگلے با د جنت د جنت د جنت د جنت غنی سبحان ورکوی خدای مونږ ټولو له دغه بنگلې راکا ټولو ملګرو دا شیری قبول او منظور کا الله خوشاله و آباد لرا بیا دې الله د خوشالو مواقع راولي ان شاء الله مشغولي غبا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.